صادق صاحب کوم غزل بل لرئ ځان سره اوس؟ ولې نه غزلې خو مې مخکې یادونه وکړه ټولې مې په یادې دي. هر خوا به خبرې درته ویسمه مینه به ښه لرې درته ویسم، هر خوا به خبرې درته ویسمه مینه به ښه لرې درته ویسم، ستا د مینې لاس په لاس کې غواړم عرش له به کوترې درته ویسم، ستا د مینې لاس په لاس کې غواړم عرش له به کوترې درته ویسم، زه به دې د فکر په ټال وزانګوم خیال ته که وزرې درته ویسم، دا ځل مې په ځان ډېره خواري کړې دا ځل به لمبرې درته ویسم. یو ځل یې بیا ووایه. مننه، دا ځل مې په ځان ډېره خواري کړې دا ځل به لمبرې درته ویسم، ستا د قدم خاوره زه صادقې مه راوړه چې په سر یې درته ویسم. ډېره مننه. اوسه پورې مو صادق صاحب داسې تکل کړی دی چې کتاب چاپ کوي؟ یو ملګری و د کامین هغې ویلې زه مصرف هم منم هر څه یو خو مې شعرونه کم دي او شپېته اویا شعره به مې او نه مې دی کړی نو راتلونکي کې زه وایم چې ښه شاعري ولس له وړاندې کړمه ځینې نیمګړتیاوې پکې چې هغه هم ترې خوښه شي نو خوارۍ کې یم وروره او دا مې غټ ارمان دی چې کتاب چاپ کړم. خو زما نه مخکې د امراض صاحب کتاب دا ډېر ضروري دی باید دا چاپ شي. صادق صاحب تاسو مخکې یادونه وکړله ډېر وخت ستاسو د شاعرۍ کېږي خو که نورو شاعرانو ته زه وګورم او هغوی سره مونږ کومې ناستې کړي د هغوی د خولې نه مې اورېدلي وي هغوی په ډېر کم وخت کې ډېر زیات شعرونه لیکي خو تاسو یادونه وکړئ زه اوسه پورې 50 شپېته شعرونه شاوخوا کې لرم د دې علت څه کې؟ نو شعر همدا دی یو خو د زور شعر دی د زور شعر باید ونه لیکل شي او نه هغه هغسې خوند کوي او یو الهام دی بس الهام یې هغه شعر په خپله راځي او خپله دلوي چې بس زه شعر یم او ولس له مې وړاندې نو ډېر خلک چې دا دغه وله وشي چې یاره زه شاعر یم بیا هر څه وایي او هر رقم شعر هم برابروي او جوړوي یا خو ځینې داسې نیمګړتیاوې پکې چې هغه نه د ولس د وړاندې کېدو او نه په شعر کې دغه چې باید سړی راوړي. کوم غزل لري لیدونکو ته مو؟ غزل بدلوي وایم چې لکه روان سیند کې اوبه ودرېږي ځینې خبرې ته مې زړه ودرېږي لکه روان سیند کې اوبه ودرېږي ځینې خبرې ته مې زړه ودرېږي اخوا او دې خوا دواړه یو پښتون دی ولې په خپل منځو کې نه ودرېږي اخوا او دې خوا دواړه یو پښتون دی ولې په خپل منځو کې نه ودرېږي زه دې د مخه بل خوا نه ګورم لکه سړی چې په مانځه ودرېږي چې پاک الله سره ملګری شولې بیا به دې مخې له څوک څه ودرېږي صادقه یار دې دومره ښکلی دی چې هر یو سړی ګوته په خوله ودرېږي. شاعرانو کې کوم شاعر ډېر مینهوال یاست؟ شاعرانو کې مې د کاروان صاحب شعرونه ډېر خوښېږي د ښه شاعران دي خو دا نوي شاعران لکه امراض صاحب شو ځینې نور شو دا بیخي داسې دي چې زموږ جلیلزی صاحب کېدای شي تاسو ناسته ورسره شوي لیدلی مې هغه ډېر ښه شعر لیکي نو نوی نسل بیخي ښکلې شاعري کوي. ښه تاسو مخکې یادونه وکړله چې یو نظم باندې مې کار روان کړی زموږ لیدونکو سره شریکولی شي یو څه ناڅه؟ نظم خو لږ شواري دی خو د لبوي وایم هغه داسې دی چې کفر اریان یم درته تا دا څومره کار کړی دی تا لاسرسی زما د ور زما د پلار کړی دی واړه چرګان او انسانان دي واکسین کړي راله ژوندي به وي خو په ژوندون دي واړه مړي راله زه چې رامنډه کړم خپل تبر ولم لور ولم ما چې ډس کړی یا تربور ولم یا رور ولم ته په تیاره شي چې رڼا مې د خپل کور ولم هېڅ هم نه لرمه ناستې لا په خر یم زه په زړه کې وایم د دې زمانې نر یم زه که جنګ تاوان وی نو ملالې به بیا سوله غوښته بله سکروټی د مړو ور لرګوله غوښته. عموما خپل شعر غزل چاته د لیدنې لپاره وړاندې کوي تر څو کره کتنه پرې وکړي؟ نو ملګري را سره ډېر دي امراض صاحب جلیلزی صاحب زړګی صاحب ډېر ملګري خو بس شعر جوړ کړم که وخت د دې نه چې ورسره ملاو شم زنګ ولوامه چې دغسې شعر نو بیا د هغې هغه اورېدو کې ماله اندازه لګي چې یاره دا شعر ښه دی او دا ښه نه دی نو انشاءالله چې اوسه پورې کم شعر ما جوړ کړی دی دوی ډېر داد را کړی او ډېر د دې تشویق وجه ده چې زه دې ضلع راغلم. ډېره مننه صادق صاحب په تلو کې یو څو بیتونه درنه اورو. مننه ټولو خلکو نه زه شاته ښکارېدمه ستا نظر په ما تا ته ښکارېدمه ستا تشویقو چې تر دې ځای پورې رالم کنې څوک وم او چاته ښکارېدمه په شپه و مونږ غماز دواړه لیدلي ته تیارې ته زه رڼا ته ښکارېدمه لکه غربه ګناه ما ته ښکارېدله لکه غربه زه ګناه ته ښکارېدمه ما د مینې غږ د غره د سره وکړه زه صادق ټولې دنیا ته ښکارېدم. ډېره مننه صادق صاحب په دومره مصروفه ژوند کې دومره مصروفیتونو کې مونږ ته مو وخت راکړو او حاضر شوئ زموږ ناسته کور مو ودان. تاسو نه مننه چې په دومره مصروف وخت کې راغلئ او زموږ پوښتنه مو کړه انشاءالله موږ به هر وخت حاضرېږو او ستاسو د هڅو نه ډېره مننه الله هم بریالي لره ډېر خوشحاله شوم. درنو لیدونکو دا به د نن ورځې ادبي ناسته چې ستاسو مخ ته مو کېښودله
ستاسو نندارې ته. تر بیا چې د یو بل شاعر د یو بل خپرونه کې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په پاک او سپېڅلي ورځ سپارم. پاک الله مو مل شه.